السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به راته جوړ روغ خوشحاله یاست. ایا ستاسو نمبر د واتساپ له طرف څخه بلاک شوی یا بند شوی دی؟ ایا تاسو ته د واتساپ له طرف څخه دا میسج ښکاره کیږي؟ که چیرې جواب مو هو وي نو راځئ ویډیو تر پایه پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې مه. ملګرو، ویډیو در سره لایک او شیر کړئ ترڅو نور ملګري هم په دې باندې پوه شي او دا طریقه یې زده شي. او که چیرې زموږ چینل د لومړي ځل لپاره ګورئ نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. دې لپاره به راسئ تاسې خپل موبایل کې ګوګل کروم ته یا هم ګوګل ته. دلته به تاسو په دې سرچ کې واتساپ سپورټ به ولیکئ او دا به تاسو کلیک کړئ. ملګرو، کله چې مو په سرچ کې واتساپ سپورټ ورکړئ نو دلته به دا ویب سایټونه راته راخلاص شي. دا لومړی ویب سایټ پر دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر دې کلیک وکړئ نو دا صفحه به راته راخلاصه شي. تاسو به پر دا اول اپشن پر دغه باندې واتساپ میسنجر سپورټ پر دې به کلیک وکړئ. پر دا کنټاکټ آز باندې پر دې به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ نو دا صفحه راته راخلاصیږي. کله چې دا صفحه راته راخلاصه نو دلته موږ ته په دا اوله خانه کې وایي تاسو خپل نمبر دلته انتخاب کړئ، هغه بلاک نمبر ورکړئ یا چې واتساپ تاسو پر جوړ کړی نو دلته به تاسو پر دغه ځای باندې کلیک وکړئ. لومړی به تاسو دلته خپل هیواد انتخاب کړئ، افغانستان مې انتخاب کړئ. دلته راځو هغه کم نمبر ورکوو. مثال په ډول زه خپل نمبر ورکوم. دلته مې نمبر ورکړئ. بیا دلته مې ورته وایي دلته خپل ایمیل ورکړئ. ملګرو، دلته به هغه ایمیل ورکوئ فعال ایمیل چې ستاسو په موبایل کې دا اوس فعاله وي، ځکه چې د واتساپ له طرف څخه بیا هم دغه ایمیل ته میسج راځي یا ایمیل راځي چې ستاسو نمبر ان بلاک سو یا هم ان بند سو. نو تاسو به داسې یو ایمیل ورکوئ چې ستاسو د پلی سټور آی ډي پر جوړ وي، د پلی سټور پر جوړ وي، هغه ایمیل به دلته ورکړئ. دلته به لومړی ایمیل ورکړئ او دوهم دلته به لاندې بیا تکرار کړئ او بیا به دلته کښته راسئ. دلته موږ ته وایي تاسو واتساپ په چیش کې استفاده کوئ؟ په انډرایډ کې، آیفون کې او په کمپیوټر کې. نو تاسو به هغه خپل هر شی چې استفاده کوئ هغه به انتخاب کړئ. موږ انډرایډ انتخابوو. کله چې مو دا انتخاب کړئ نو دلته کښته به راسئ. په دغه خالي خانه کې به تاسو هغه خپل مشکل ورته ولیکئ. چې تاسو کوم مشکل وي هغه مشکل به دلته ورته ولیکو. موږ ورته وایو نو چې زموږ خو نمبر بند شوی دی یا بلاک شوی دی نو داسې به ورته ولیکو چې ډېر او دغه ساده جمله به ورته ولیکئ، ډېر ساده او اسانه. او دا جمله تاسو زموږ د ډسکریپشن څخه هم ترلاسه کولی شئ. هلته به زه تاسو ته پیسټ کړم، بیا د هغه ځای څخه کاپي کوئ او راوړئ دلته تاسو پیسټ کوئ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ نو واتساپ ته ستاسو میسج ولاړی او تاسو ته به په 24 ساعته کې خامخا جواب راځي. په سلو کې 80 یا 90% ته په 24 ساعته کې جواب راځي. که چیرې جواب نه راغلی بیا هم تاسې هر 24 ساعته کې 24 ساعته وروسته بیا تاسې دغه کار تکرارولی شئ، بیا تکرارولی شئ تر څو 15 وارې تاسو تکرار کړئ. که چیرې ستاسو نمبر ان بلاک کېدی یا ان بندېدی نو هغه میسج به درته راشي، که نه کېدی نو بیا ستاسو نمبر هیڅکله نه ان بلاک کېږي. ملګرو، که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر مه هېروئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ نو په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا پورې ښې چارې، ښه وخت.